ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د کونړ ملي رادیو قدرمنو مینوالو سلامونه او ښې چارې ستاسې پام راګرځوم لنډې خبرې ټولګې ته. د ترافیکو مدیریت وایي د مرکز په ګډون ولسوالیو ته غځېدلې لویې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې دي. د ارشاد حج اوقافو وزارت وایي چې سږ کال د حج مراسم په بریالي توګه پای ته ورسېده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یوه خوندوره لوبه کې د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه لوبه چې نن سهار ترسره شوه د لوبې په چا استرالیا وګټله او افغانستان ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغان اتلانو په ټاکلو شلو اورونو کې سیالي لوبډلې ته 148 منډې هدف ورکړ. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د لوبې په دویمه پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 127 منډې وکړي او په دې توګه افغانستان د 21 منډو په توپیر بریا خپله کړه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د روسي فدراسیون د بهرنیو چارو د وزیر سرګي لاروف د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د افغانستان حکومت سره د لا زیات باثباته دوامداره او حقیقي خبرو اترو ملاتړ کړی دی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د نیکاراګوا هیواد د غیر مقیم سفیر د اعلان هرکلی وکړ. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په لومړي ځل د نیکاراګوا جمهوریت له لوري د افغانستان لپاره په بیجینګ کې د غیر مقیم سفیر له ګمارنې سره موافقه کړې.